د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست اړوند ځوانانو چارو امریت د ځوانانو فکري او اصلاحي مرکز څخه لسګونه ځوانان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شو. د ځوانانو چارو امیر کاری محمد اسف ظهیر وایي دغه ځوانانو په ویناوالۍ او اسلام پوهنه، کمپیوټر او انګلیسي ژبه کې زده کړې ترلاسه کړي. د ځوانانو فکري او اصلاحي مرکز څخه د ویناوالۍ، اسلام پوهنې، انګلیسي او کمپیوټر زده کړو څخه تقریبا تر 200 تعداد ځوانان د خدمت په موخه ټولنې ته وړاندې کیږي. دوی په دې مختلفو برخو کې زده کړې کړې دي او نن د دوی فراغت جشن مراسم نیول شوي. توحید الله ذهین چې د کمپیوټر زده کړیالانو له ډلې تر ټولو کوچنی زده کړیال دی وایي د کمپیوټر زده کړې برخه کې لومړۍ هڅه ده او هڅه کوي دغه برخه کې لا مسلکي زده کړې وکړي. اطلاعات او کلتور ریاست کې زه د کمپیوټر کلاس نه فارغ شم او زما اولنۍ هڅه وه چې دلته زه غواړم چې لا هم نور زده کړې وکړم. یو بل فارغ شوی زده کوونکی شوکت الله بیا له مسؤلینو غواړي چې نورو ځوانانو ته هم په بېلابېلو برخو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې نن زمونږ د ویناوالۍ 6 میاشتنۍ دوره او هم د انګلیسي ګرامر 3 میاشتنۍ برنامه پای ته ورسېده او نن زمونږ د فراغت ورځ ده. غوښتنه مې دا ده چې همداسې برنامې نورې هم زیاتې د ځوانانو لپاره برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې د ځوانانو چارو امریت اړوند د ځوانانو فکري او اصلاحي مرکز څخه په بېلابېلو دورو کې سلګونه ځوانان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي.